واه په افغانیت مین تنکي ځوان ګلبدین دی به هم ولسمشر غني ته مبارکي ورکړه. د چې څه یې ویلي او ولې څه به کیږي ویډیو تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. مخکې له دې چې مطلب درته وړاندې کړو که چیرته د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو همدغه چینل مو په خدمت کې دی، ضروري در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر ګلبدین دی به هم اشرف غني ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د دویم ځلې بریا ترلاسه کولو مبارکي ورکړې ده. نوموړي په ټویټر باندې په خپل ټویټ کې ولسمشر غني ته په دویم ځلې ټاکنو کې د بریا ترلاسه کولو مبارکي ورکړې ده او ویلي دي چې زه ډیر مثبت فکر کوم ځکه راتلونکې دوره به د افغانستان په تاریخ کې د سوکالۍ او پرمختګ دوره وي. افغانستان دې تل آباد وي. د یادولو ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو د رای اچونې بهیر نه څو میاشتې وروسته د ولسمشریزو ټاکنو وروسته یې پیل اعلان کړي چې اشرف غني پکې په دویم ځل بریا خپله کړه او راتلونکي 15 کاله به د دویم ځل لپاره هم د افغانستان ولسمشر وي. د اشرف غني په بریا ډیرو سیاستوالو، هنرمندانو، هیوادوالو او نورو خلکو د دولت جوړونکي ټیم او اشرف غني ته مبارکي ویلې ده. همداراز ولسمشر غني په ار کې یوې ناستې ته په خپله وینا کې وویل چې دا بریا د ولس بریا ده او ولس هغوی ته یو امانت سپارلی چې بیرته به یې تسلیموي. اشرف غني په ار کې په خپله وینا کې وویل چې ولس ستره توره وکړه چې په ټاکنو کې ګډون وکړ او هغه یې د دویم ځل لپاره هم په ټاکنو کې بریالی کړ. نوموړي همداراز وویل چې د ولس خدمت به کوي او په راتلونکي ټاکنو کې چې هر کس ولسمشریزو ټاکنې وګټلي نو دا امانت به ورته تسلیموي. اشرف غني همداراز زیاته کړه چې د افغانستان تر ټولو ستر خدمتګار او د ولس خدمت به کوي، خو ولس به هم ورسره لاس یو ځای کوي او ټول به په ګډه د هیواد خدمت کوي. نو ولسمشره دا چې موږ له کرکټ او سپورټ بله خوشحالي نه لرو نو پر تا د ټولو مینوالو په نمایندګۍ یوټیوب چینل غږ کوي چې دا ځل په کرکټ کې اصلاحات راوله. کرکټ مو د نړۍ سیال کړه، کرکټ مو د سیالانو سیال کړه، په کرکټ کې خیانات، فساد او د هر څه ورک کړه او د افغانستان کرکټ چې بله خوشحالي موږ نه لرو دغه اداره راته شفافه له ولولو یو ځل بیا له مینې ډکه کړه. ډیره مننه، بریا دې مبارک شه. تر بیا ښې چارې تاسې هم زموږ چینل مینوالو سبسکرایب کړئ. الله پامان.